بسم الله الرحمن الرحیم. دا د لمانځه هغه سلسله ده چې عملي لمونځ. نن د لمانځه اوله خپرونه ده. درې خبرې زه مختصرې کوم، تاسو یې باید په یاد کړئ. صحیح ده انشاءالله. اول، لمونځ پر چا فرض دی؟ لمونځ پر چا فرض دی؟ تشریحات نه کوم، خلاصه وایم تر څو زموږ او ستاسو دغه ورونه او یا د باندې یا په کورونو کې کمې خوندې او مندې چې دي د هغو ذهن ته دا خبره ورشوه سي او دا خبره د ځان سره ولري د همیشه لپاره. لمونځ پر چا فرض دی یا د لمانځه لپاره کم شرطونه دي؟ د لمانځه د فرضوالي لپاره 3 شرطونه دي. یو شرط اسلام. لمونځ پر هر هغه چا فرض دی یا د لمانځه د فرضیت لپاره شرط دا دی چې یو کس به مسلمان. لہذا که یو کس یا نارینه یا ښځینه په اسلام نه مشرف سوی، پر دغه چا باندې لمونځ فرض کیږي نه. یوه خبره دا ده مختصره، ستاسو به په یاد وي. لمونځ پوښتنه کوم، لمونځ پر چا فرض دی یا د لمانځه د فرضوالي لپاره شرط اول چیز دی؟ تاسو راته وایاست اسلام. صحیح خبره مو زده کړه، ښه خبره ده. بس زموږ سره په ذهن او دماغ کې که تاسو د خپلو تجارتو لپاره یو څه خبرې په ذهن کې لرئ، یو څه په دماغ کې یو کونج هم دا خبرو تور خالی کوي. فقط رسولو کې 30% یو څه پرسنټیج یو څه فیصدي ودې ته هم ورکړي. دوهم، د لمانځه د فرضیت یا د لمانځه د فرضوالي دوهم شرط دا دی بلوغ دی، خپل حد ته رسیدل دی. چې کله انسان خپل حد او یا بلوغ ته ورسېدی، پر هغه کس باندې لمونځ فرض دی. ځکه نو یا چاته پر 12 کلنۍ باندې بلوغ راځي یا په سن او سال کې بلوغ ته ورسېږي، خپل ټاکلي حد او معیار ته ورسېږي، پر دغه چا باندې لمونځ فرض دی. دوهم شرط د لمانځه د فرضوالي لپاره چې شي دی بلوغ، خپل حد ته رسېدل. انشاءالله په بلوغ هر څوک پوهېږي، خپل حد ته رسېدل. ځکه نو د 7 کالو پر کوچني باندې لمونځ نه دی فرض. ځکه نو بابا به کوچنی د 7 کالو په چپلاخه پر مخ نه وي چې ولاړ سالکه لمونځ وکوي، ځکه باندې فرض نه دی. دا علمي مسایل دي، زما د دین اسلام مسایل دي، زده کړئ الله په لحاظ زده کړئ. بیا ولا چې ارمان وکړي، قسم یې واسطې وخت به ارمان کوي وکه په چا کې د دین اسلام احساس، او که احساس نه ورسره هغه 1000 کالو بیا ارمان نه کوي. نو پر 7 کاله باندې د الله رب العزت د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث معلومیږي چې هلک د 7 کالو سو فقط د لمانځه امر ورته کوه، ولاړ سه لمونځ وکړه وهیمه. او چې کله 10 کلنۍ ته ورسېدی، بلوغ ته ورسېږي، بیا یو څه سزا هم ورکوه، یو څه وهل هم ورکوه، ډېر نه. او چې اصلي حد ته ورسېدی بیا مکلف که. نو دوهم د لمانځه د فرضوالي شرط دوهم چې شي راته وایاست بلوغ دی. دریم شرط د لمانځه د فرضوالي دپاره دریم شرط هغه عقل دی، لکه موږ او تاسو. لہذا هر هغه څوک چې لیونی وي پر هغه باندې لمونځ فرض نه دی. د ښار د سړکانو پر ژیو باندې یا پر تلو او درېګزانو باندې چې لیونیان زموږ تر سترګو کېږي، پر هغو باندې لمونځ فرض نه دی. دا خبرونه لیونیانو ته باره مه کوئ چې ګوره په پیسو مو سر خلاصېږي نو لمونځ نه کوئ. ځکه چې زموږ د شریعت دا مسله سوله چې د لمانځه د فرضوالي لپاره دریم شرط چې شي دی راته وایاست عقل. لہذا پر لیونی باندې لمونځ نه دی فرض. خلاصه بیا وایم، د لمانځه د فرضوالي لپاره 3 شرطونه دي. شنبې ورځ ته په یاد یې ګورئ، نو زموږ زحمت دغسې مه بیاست. د لمانځه د فرضوالي لپاره څو شرطونه دي؟ 3. اول زه پوښتنه کوم، اول اسلام، دوهم بلوغ، دریم عقل. اول، دوهم، دریم. اول اسلام د لمانځه د فرضوالي لپاره شرط دی، لہذا پر کافر نه دی فرض. دوهم بلوغ د لمانځه د فرضوالي لپاره شرط دی، لہذا پر کوچني نه دی فرض. دریم عقل د لمانځه د فرضوالي لپاره شرط دی، لہذا پر لیونی باندې لمونځ نه دی فرض. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير.